د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام. د دې مهال مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه احمد الهام کاکړ یم. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي اسلامي امارت غواړي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا سره مثبت تعامل ولري. مولوي عبدالکبیر زیاتوي چې اسلامي امارت هیڅ او هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاس وهنې اجازه نه ورکوي او د سیمې له هیوادونو او ګاونډیانو غواړي چې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال همداراز ټینګار کوي چې داعش په افغانستان کې ماتې خوړلې او دغه ډله د افغانستان په 21 خاوره کې هم د پښې ځای نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبویا او پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د افغان نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستل کېدو ټینګار کړی. دغه خبره حامد کرزي په خپله ایکس پاڼه کې کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې دا لیدنه کله ترسره شوه. ښاغلي کرزي مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه. په ډیورند کرښې پرته د تورخم دروازه د شنبې په ورځ وتړل شوه. افغان حکومت ویلي چې د دې کار لامل پاکستاني لوري له افغان موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه کوله. د دروازې دواړو غاړو ته سلګونه لوی بار وړونکې لارې درېدلې دي. په دې لاریو کې داسې میوې هم بر دي چې د لارې ژر نه خلاصېدو له امله ښایي خرابې شي. د افغانستان اسلامي امارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره یمن کې په حوثیانو د امریکا او بریتانیا بریدونه غندلي او ویل چې دغه بریدونه د ټولې سیمې امنیت او ثبات له جدي ګواښ سره مخامخ کړی. په اعلامیه کې همدارنګه په غزه کې د اسرائیلو جګړه او پر حوثیانو د امریکا او بریتانیا بمباري ناانساني او پاروونکي کړنې بللې دي. افغان پانګوال میرویس عزیزي وایي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د برېښنا او وسپنې پټلۍ په برخو کې د 10 میلیارډو ډالرو په ارزښت پانګونه کوي. میرویس عزیزي دا اعلان د هرات زندهجان ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره د جوړ شوي ښارګوټي پرانیست غونډه کې کړې ده. د ښارګوټي د عزیزي بنسټ له لوري د 200 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی. په لندن کې افغان لیکوالان، شاعران او فرهنګ پالان د وتلي افغان شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلي په یاد غونډه کې راټول شوي وو او د هغه ادبي هڅې یې وستایلې. د 10 ترین په مناسبت یاده غونډه د افغان ادبي بهیر او هارو سیمې شورا ټولنې لخوا جوړه شوې وه. د غونډې د ګډونوالو ترڅنګ اروپا او کاناډا میشتو افغان لیکوالانو او شاعرانو ویډیویي پیغامونه هم واورول شول. په غزه کې د اسرائیلو په تازه بریدونو کې 115 فلسطینیان شهیدان شوي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې د تیر میلادي کال د اکتوبر له 9 د اسرائیلو په بریدونو کې 23843 تنه فلسطینیان شهیدان شوي او له 80,000 ډېر کسان ټپیان دي. غزه کې جګړه او تاوتریخوالی په داسې حال کې دوام لري چې په دې تړاو د یمن د حوثي غورځنګ او د اسرائیل د ځواکمنو نړیوالو متحدانو امریکا او بریتانیا ترمنځ هم کړکېچ پر پراخېدو دی. د هند په تنجاور ولسوالۍ کې پولیسو هغه مور او پلار نیولي دي چې خپل لور یې د لید ذات لرونکي زلمي سره د واده کولو له کبله لومړی وژلې او بیا یې له خلکو په پټه د هغې جسد سوځولی دی. د نجلۍ نوم ایشوریا او د میړه نوم یې نوین دی. نوین تر دې پیښې وروسته د خپل وژل شوې میرمنې پر مور او پلار عریضه کړې او پولیسو نیولي دي. نوین د دلیت یا شیرل ذات وګړی دی چې په هندوانو کې ټیټ ذات بلل کیږي. افغان اتلان نن ماښام 6 بجې د روانې لوبلړۍ په دویمه نړیواله شل وریځه لوبه کې د کوربه هند لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. افغان لوبډلې لومړۍ شل وریځه لوبه کې ماته ومنله. کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله په سختو تمریناتو بوخته ده ترڅو پاتې لوبې وګټي. دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان.